دپاره ډېر ځایونه دي. دا د دغې قام وطن د امن خبره ده، دا دغې قام د وطن د مستقبل خبره ده. محترمو په دنیا کې لوی دنیا آباده ده. موږ نه پوهېږو چې زموږ د پښتنو ګناه کوم وشو چې خامخا موږ دلته قبایل مخته ولاړ یو. نو هغه ورځ کیسه ورته کړله چې حال دا راغی حال چې په دنیا کې څوک هم وژل کېږي نو نوره دنیا پې غږ پورته کوي. انساني حقوق ادارې اقوام متحده د فرانس په یو دماکه باندې ټوله دنیا خپل رنګونه بدل کړل، جنډې یې ولګولې. په امریکا کې 2 کاله اول یو توری مړ شوی و، په 50 ملکونو کې احتجاجونه ورته کېدل. مونږ اوس حیران یو چې آیا زمونږ د انساني وجود کې څه فرق دی؟ که څه شوي دي چې مونږ چې په سلګونو وژل شو، د دنیا یو انسان به هم زمونږ سره همدردي ظاهره نه کړي. مسلمانۍ خبره که وکړو، په برما، په فلسطین، په کشمیر کې چې ظلم کېږي دلته هم ټول راوځي. مونږ یې په حق کې یو چې د مظلوم ملګرتیا دې وشي. دا بده خبره نه ده، د مظلوم ملګرتیا روغه خبره ده. او حیران د خپله مسلمانۍ ته چې په موږ کې کوم فرق دی چې تر اوسه پورې په موږ څوک راونه وت. انسانان یو، مسلمانان یو، د دغې وطن یو، بیا هم تباه هم یو، برباد هم یو، بېروزګار نیستي او دهشتګردۍ والي یو. پښتون نن چې کور پرېږدي یا ژاړي یا یې سیالي نه ده پوره یا یې په عزت کې کمای دی، دغې 2 وجې دي، یا د ترهګرۍ د لاسه یا د نیستۍ د لاسه. بېروزګاري یو مهنګایي دي او دا دواړه وجوهات ختم کېدلی شي. خو د ختمولو دپاره یې د خدای پرته دلته یو قوت پکار دی. هغه قوت څوک دی؟ هغه پخپله پښتانه دي. د پښتنو د مسلې حل پښتانه دي. که دوی متحد شي، د خپل وطن فکر وکړي، پردۍ ملګرتیې، پردي فکرونه، دا هر شی پرېږدي، مسلې خو شته دی. صاحبه خو دلته چې څه روان دي هم پښتانه پکې ملوث دي په هره کیسه کې. دا خواري غواړي، دا محنت غواړي، دا ټوټې جسم بیا سره را جوړول. کنې دا به دا چې څه وشول دا خو وشول، دا چې څه وشول دا خو وشول. اوس راتلونکي ته فکر وکړئ. راتلونکی مو څه شی دی؟ تاسو د سبا ورځ اندازه لګولی شئ چې دلته به څه دي. د یوې ورځې اندازه نه لګېږي. قسم دی هر ماسخوتن په دې فکرونو کې وده کېږو چې خدای پاکه پښتانه بیا یو دماکه ته په انتظار دي چې دلته به 200 کسان وژل کېږي، موږ به بیا 2-3 ورځې شور کوو. نه، په هغو حالاتو نه اول دغه دا مضبوطول دي، دا نیټورک جوړول دي، دا د یو بل سره تګ راتګ دی. پښتانه د خپلې رشتې بحال کړي، خپله پښتونولي د بحال کړي. زوروره ده پښتونولي. د دنیا په هر طاقت نه زیات طاقتور زموږ لپاره د خدای دی. دا زموږ په دې اتحاد کې خنډونه دي، قبیلوي سوچونه دي، سیمه ییز سوچونه دي، تنظیمي یا سیاسي اختلافونه دي. محترمو دا فکر به نور ورکوو چې ته د کومې قبیلې سړی خو چې د کومې قبیلې یې خو پښتون، ته د کومې علاقې یې که د سوات یې که د کویټه یې خو پښتون، ته د کومې پارټۍ یې خو که د کومې پارټۍ هم یې خو پښتون. عزت خو مو سره تړلی دی، امن خو مو سره تړلی دی. د دې دپاره دغې تحریک دا لار خوښه کړله چې مونږ به د ټولو پښتنو خبره کوو، د هر ګوند خبره به کوو، د هرې علاقې خبره به کوو، د هرې قبیلې خبره به کوو. ولې دا د دغې وجود د جوړولو تر ټولو لوی سبب دی. نو دا تاسو وایئ چې مننه کوو، مننه مونږ کوو چې اوس پښتانه لګیا دي نیټورک جوړوي، نیټورک. او چې کله پښتون مضبوط شي، ډېر مو نه دي چې څنګه زموږ ماشومان په کورونو کې ووژل شول، څنګه زموږ ځوانان ووژل شول. اندازه نشئ کولی چې په دې وطن د کونډې څه حال دی، د یتیمانو څه حال دی. د دې ټولو دپاره د اتحاد نه علاوه بله لار نشته دی. امن که راځي، امن به پښتون خپل راولي، یو قوت یې نه درکوي. د نورو قوتونو په جنګ کې ګټې دي.
امن کې صرف ستا فائدې دي ګوره چې جنګ چې امن وي خو موږ به جوماتونو ته تللی شو سکولونو ته به تللی شو کاروبار روزګار بازار هر څه به بحال وي چې کله امن نه وي تاسو به چېرته ځئ او بل دا خلک که داسې څوک فکر لري چې موږ به پښتانه دومره تنګ کړو چې د وطن نه لاړ شو اوس هم نقل مکاني خو د نږدې او د ترګزۍ د وسه لګیا ده هر څوک چې 40-50 لکه روپۍ موندوي ځي د پښتون وطن وځي بل ځای کور جوړوي خو انشاءالله وطن نه پرېږدو بل وطن جوړوو دا زموږ ټول د وطن خلک دی هر پښتون چې وینو هر پښتون چې ووینو او غاړه ورسره میلاو کړو ستاسو د احساسات پته نشته زما احساسات دا وي چې لکه ډېر کاله چې وروڼه د یو بل نه لرې سره پاتې شوي وي لاس سره میلاو ډېره مننه کوو خدای دې دا کلی او دا وطن آباد لري تاسو ذمهواري صرف د دغې کلي او د وطن نه دی دا مې اخري خبره ده صرف به د دې کلي د وطن خبره نه کوئ تاسو به ټولو پښتنو خبره کوئ ټولو پښتنو هیله کوم چې په پښتانه چې بده ورځ راځي دا داسې سنټر غوندې ځای دی خو په ټوله منځ د جوادي پېښور دا کلی د کردار ادا کوي دا کلی د ضبط کوي موږ به ټول ورته راځو پښتانه به ټول راځي مننه کوم تاسو خدای په